متحده عربي امارات. هغه هیواد دی چې ډیر تیل لري او د اقتصاد له مخې په بشپړ ډول یو پرمختللی هیواد دی. په 1901 کال کې د دسمبر په 2 نیټه دا هیواد عربي جزیره کې تاسیس شو. په دې هیواد کې له 1902 کال راهیسې 7 اماراتونه سره متحد شوي چې د اماراتو په نوم یادیږي. د دې هیواد پلازمینه ابوظبي ده او له دوبۍ وروسته د نفوس له پلوه تر ټولو لوی ښار بلل شوی. د تاریخ په اوږدو کې د دې هیواد تمدن بدلون کړی چې پخوانیو وختونو سره تړاو لري. دا هیواد د کوچیانو له قبیلې نه نیولی د خلیج فارسه پورې او لوړې ودانۍ چې په ننني ښارونو کې لیدل کیږي. دا ټول د دې لامل شوي چې متحده عربي امارات د لرغوني او عصري تمدن څخه جوړ شوی. د دې هیواد رسمي دین اسلام دی او شاوخوا 1.8 میلیونه نفوس لري. همدارنګه دا هیواد د نړۍ ځینې تاریخي ودانۍ لري چې دلته تاسو ته در پیژنو. اسلامي نړۍ پورې تړلي آثار د شیخ زاید جامع جومات. د شیخ زاید جومات چې د جامع یا لوی جومات په نوم یادیږي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې موقعیت لري. دا جومات د سمندر له سطحې نه 9.5 متره لوړ په یوه غونډۍ کې د 2 پلونو ترمنځ موقعیت لري. نوموړی جومات په 1988 کال کې د سوریې انجینر یوسف عبدالولکي لخوا ډیزاین شوی او د ډیزاین په نړیوالو سیالیو کې یوه جایزه یې ترلاسه کړه. چې ودانیزې چارې په 1996 کال کې پیل شوې، یاد جومات د شیخ زاید په نوم په 2004 کال کې ونومول شو. قسم د دغه جومات ودانیزې چارې په 2007 کال کې بشپړ او د خلکو پر مخ پرانستل شو، خو بهرني ودانیزې چارې په 2010 کال کې خلاصې شوې. په دې جومات کې د اسلامي ودانیو خطونه او نقاشي چې په سویلي افریقا، ایران او هند کې لیدل کیږي په ځانګړې توګه د ترکي او عربي جوماتونو ډیزاینونو څخه کار اخیستل شوی. نوموړی جومات چې 2 ګنبزې لري د پاکستان د شاهي جومات په شان ډیزاین شوی، د مغولو د دورې نښې منعکسوي.
او د دې جومات په 4 کنجونو کې منارونه دي او 1048 ستنې هم لري. همداراز دا جومات د نړۍ دریم لوی جومات ګڼل کیږي چې د ودانۍ کار یې د ترکیې، نیوزیلند، ایران او آلمان څخه په وارد شویو موادو سره بشپړ شو. شیخ زید جومات چې په یوه وخت کې د 10,000 لمونځ کوونکو ځای لري، 7 قندیلونه پکې موجود دي چې په هر یو قندیل کې یې 40 میلیونه سوارسوک کرسټالونه کار شوي او ټول وزن یې 12 ټنه دی چې د فولادو په کیبلونو زړول شوی. یاد شوي قندیلونه د نړۍ تر ټولو لوی قندیلونه دي چې تر اوسه پورې په همدې جومات کې لیدل شوي. قندیلونه د فولاد او پتل په مرسته زړول شوي چې په 40 کیلوګرامه 40 عیاره سره زر باندې پوښل شوي دي. د دې جومات مینارونه چې 107 متره لوړوالی لري د مصر، سویلي افریقا او عثماني امپراتورۍ اثار دي او د دې جومات په 4 کنجونو کې موقعیت لري. او د دې جومات په دروازه کې د عربي خطاطۍ اثار لیدل کیږي چې هر توری د سرو زرو په ورقو نقاشي شوی چې د ناسخ خطاطۍ په مرسته لیکل شوي دي. د ننوتلو دروازه یې د لمانځه تالار سره نښلول شوې چې د 10,000 کسانو ظرفیت لري. د نارینه او ښځینه لپاره په 2 جلاو برخو ویشل شوی. د جومات اصلي محراب چې په 96 ستنو ولاړ دی، هر یوه ستنه په مقدوني مرمرو او قیمتي ډبرو پوښل شوې ده. د لمانځه په تالار کې 1500 متره مربع غالۍ هواره ده چې دا غالۍ د نړۍ تر ټولو لویه په لاس جوړه شوې غالۍ ده. نوموړې غالۍ چې د 12 متخصصینو لخوا په 14 میاشتو کې جوړه شوې، په 9 ټوټو کې د 2 خصوصي الوتکو په مرسته دې جومات ته انتقاله شوه.
د جومات د جوړښت تر ټولو ښه ځانګړتیا د قبلې لور پر دیوال باندې د الله تعالی د نومونو لیکل دي. په دې دیوال باندې د الله تعالی 9 نوي نومونه په عربي خط لیکل شوي. د شیخ زید جومات په ښکلو کاشیانو پوښل شوی او شاوخوا یې حوضونه دي چې د شپې لخوا د جومات ظاهري شکل منعکسوي. د شیخ زید جامع جومات چې د ښکلو منظرو درلودونکی دی د نړۍ تر ټولو ښکلی جومات بلل شوی دی. د عمر بن الخطاب الفاروق لوی جومات. دا جومات د متحده عربي اماراتو په زړه پورې ښار دوبۍ کې موقعیت لري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دویم خلیفه عمر بن الخطاب په نوم نومول شوی او په الفاروق نوم باندې مشهور دی. د دې جومات بهرنۍ بڼه د استنبول سلطان احمد جومات ته ورته ده. نوموړی جومات د نیلي جومات په نوم هم پیژندل کیږي. نوموړی جومات ودانیزې چارې په 1986 کال کې بشپړې شوې او په 2011 او 2013 کال کې بیا ورغول شو. د جومات ترکیب د اندلس او عثماني سټایلونو څخه ډیزاین شوی. دا جومات د متحده عربي اماراتو لوی جوماتونو څخه دی چې په 2011 کال کې د جولای په 29 نیټه د خلکو پر مخ پرانستل شو او دا په نړۍ کې دریم جومات ګڼل کیږي چې د مسلمانانو پر مخ پرانستل کیږي. د جومات تاقچې چې په زینی کاشیانو په زرګونو رنګارنګو کاشیانو پوښل شوي په استنبول کې د سلطان احمد له جومات څخه الهام اخیستل شوی. په جومات کې دننه لیکنې د عثماني دورې لیکنې دي چې په مختلفو رنګونو لیکل شوي. د ننوتلو دروازې ته نږدې یوه لرغونې فواره په رنګارنګو کاشیانو محاصره شوې تر څو کار شوي داخلي طرحې پکې ښکاره شي او د دې جومات بهرنۍ برخه یې ښایسته کړې ده. د
دا آثار د مراکش د شپېتو هنرمندانو او صنعتګرانو لخوا جوړ شوي دي او په دغه جومات کې کارول شوي دي. په جومات کې سرې او طلایي رنګه غالۍ هوارې شوي چې له آلمان څخه وارد شوي دي. نوموړی جومات 21 ګمبزې لري، 140 رنګه کړکۍ او 15 دانې منارونه لري او شاوخوا 8680 متره مربع ځمکه کې جوړ شوی دی. او په دغه جومات کې د ځوانانو لپاره یوه کوټه، د کانفرانسونو تالار، یو درسي سالون چې پکې قرآن کریم تدریس کیږي او یو لوی کتابتون لري چې څه باندې 4000 ټوکه اسلامي او غیر دینی کتابونه پکې موجود دي.